په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې 10 واتساپ استعمال کړئ، 10 فیسبوک استعمال کړئ او 10 میسنجر استعمال کړئ، تر 10 هم زیات استعمالولی شئ. نو ډیره خوندوره طریقه ده. کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې درکړی ده او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. او هو دوستانو دغه خبره تاسو یاد ساتئ چې دغه پیډ اپلیکیشن ده، یعنی دغه د رپو والا اپلیکیشن ده. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ هغه هم کار کوي، خو په هغه کې تاسو تر 3 زیات اکاونټونه نشئ جوړولی. یعنی په هغه کې تاسو صرف 3 واتساپ جوړولی شئ، 3 میسنجر جوړولی شئ او 3 فیسبوک جوړولی شئ. نو دغه د رپو والا اپلیکیشن ده. دا کوم لینکس ما درکړی دی هغه ځای را ډاونلوډ کړئ. په دې کې بیا تاسو تر 10 زیات واتساپ جوړولی شئ، تر 10 زیات فیسبوک جوړولی شئ او تر 10 زیات میسنجر جوړولی شئ. نو ډېر اسانه ده دوستانو. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ د دغه شکل دغه رقم راځي. اوس مې هر اپلیکیشن کلان کوئ، یعنی هر اپلیکیشن مې ډبل کوئ، خالي په هغه باندې کلیک وکړئ. اوس مثال زه واتساپ ډبل کوم، په واتساپ کلیک وکړئ، لاندې کلان ډو ملټیپل سپیس ورته لیکلی دی، په دې کلیک وکړئ. ګوره دلته واتساپ له موږ سره ډبل سو، بل مو جوړوئ، بیا په جمع بټن باندې کلیک کوئ. نو دلته به سمپل تاسو ته هغه اپلیکیشنان راړوي، هغه ورښایاست په کلان باندې کلیک کوئ نو هغه به بیا ډبل کیږي. نو دغه رقم دوستانو ما درته وویل چې دلته تاسو تر 10 هم زیات واتساپ کې استعمالولی شئ. د ما خپل هم دوستانو چیک کړی ده 100% کار کوي. دغه رقم کوم چیرې اوس مثال زیات فیسبوک کې جوړول، زیات میسنجر مې کې جوړول، هغه خالي له دوستانو د واتساپ په ځای تاسو هغه بل اپلیکیشن ورخیاست نو هغه اپلیکیشن به هم تاسو ته کلان کوي. نو دوستانو ډیر اسانه ده. دلته هر اپلیکیشن تاسو کې کلان کولی شئ، تر 10 هم کې زیاتولی شئ. او بل دوستانو کله چې تاسو اول ور دغه خلاصوي دغه اول ور لیک ټیم اخلي لګور ورته لیکلی اټ می ټیک ا لیټل لونګر فار د فرست ټایم. اول ور دغه سي خلاصیږي لیک ټیم اخلي، لکه څنګه تاسو اول ور اپلیکیشن خلاصوي نو دغه پروسس لیک زیات انسټالیږي، دوی مرسته بیا تاسو خلاصوي زر خلاصي. ګور دغه اول ور خلاصو لدې بعد سي وس تاسو هر وخت خلاصوي دوستانو هغه به تاسو ته دغه ډایرکټ خلاصیږي، ټیم هم بنه اخلي. ګور ما په دې کلیک وکړئ ډایرکټ ماته واتساپ خلاصو. نو دغه رقم دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې 10 واتساپ استعمال کړئ، 10 فیسبوک استعمال کړئ، 10 میسنجر استعمال کړئ، 10 ټیک ټاک اکاونټونه استعمال کړئ. یعنی هر اکاونټونه تاسو ډبل کول هغه تاسو دلته په ډیرې اسانۍ سره ډبل کولی شئ. نو کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.